د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په افق د سپینو څړیکو انتشار د ګران ملګري عزیز واحد ترکلانی شعري مجموعه ده چې نن یې زه تاسو سره د دې ویډیو له لارې پیژنګلو هم کول غواړم او د کلام ځینې نمونې یې درته هم پیش کول غواړم. په دې مجموعه کې د یو څو غزلونو نه علاوه نور ټول نظمونه دي او په نظمونو کې طویل او مختلف النوع نظمونه دي چې په ځینو نظمونو کې بیخي نوې نوې تجربې هم شوي دي. چونکې عزیز واحد صاحب یو لیکلی لوستلی بنی آدم دی او د سنجیده مزاج او فکر پلوي دی. په دې وجه په شاعرۍ کې د خپل مزاج او تخیل رنگ غالب او د علمی اثر روح واضح دی. عزیز واحد صاحب د مردانو سیدونکی دی چې تر یوې اوږدې مودې د ادبي دوستانو مرکه مردان په اجلاسونو کې شریک شوی دی. وروستو د خپل ملازمت په سلسله کې اسلام آباد ته منتقل شو. د دوی تعلق د درس او تدریس د شعبې سره دی. دا وخت د وفاقي حکومت د انتظام لاندې په یو سکول کې پرنسپل دی. د عزیز واحد صاحب په دې کتاب باندې ښاغلیو حنیف خلیل، فیض الوهاب فیض او حیران خټک لیکونه کړي دي. پروفیسر حنیف خلیل صاحب د دې کتاب د شاعرۍ تفصیلي جاج اخیستی دی چې تاسو سره ترې د لیک دا برخه شریکول غواړم. د ښاغلي ترکلاني په دې مجموعه کې زیات نظمونه دي او یو څو غزلې او هایکو هم پکې شاملې دي. گویا د هغه د غالب شعري رجحان په حواله موږ هغه ته په بنیادي توګه د نظم شاعر ویلی شو. پروفیسر حنیف خلیل صاحب وړاندې لیکي د ښاغلي عزیز ترکلانی د نظمونو فني اړخ ته چې ګورم نو یو څو حوالې زیاتې څرګندېږي او مخې ته راځي. د هغه زیات نظمونه طویل دي. دغه طویل نظمونه یې په زوړ او نو دواړو مروجه هیتونو کې لیکلي دي چې په ځینو نظمونو کې خو بیخي غیر محسوس او فطري ډول تجرباتي عنصر هم تر نظره کیږي. تر څو چې د دې شاعرۍ د موضوعاتو تعلق دی نو څرګند موضوعات یې دینی، اخلاقی، ټولنیز، تعلیمی او کله کله رومانی هم دي. په ځینو موقعو یې د طریقت او شریعت مباحث هم د خپلو نظمونو برخه جوړه کړې ده او دغسې ورسره د انساني مسایلو ځینې نور اړخونه هم د دې شاعرۍ برخه ده. د عزیز ترکلانی فکر ډیر معتدل، متوازن او عقلی دی. ځکه په هر موضوع کې رسایي ډیره معقوله او د منلو وړ ده. هغه د پښتني تهذیب سره سره د نړۍ د ځینو نورو تهذیبونو په لور هم اشارې کړي دي. د دیني او مذهبي رجحان تر مخه د مصري او سامی تهذیب ځینو اړخونو ته هم د هغه توجه شته او د مغرب او امریکې د تهذیبي اړخونو په لور یې هم اشارې د شاعرۍ حصه ده. خو په دغه تهذیبي پس منظر کې هغه د مثالي انساني اخلاقي قدرونو په حواله د اسلامي او پښتني اقدارو پلوي دی او په حقه دی. د ښاغلي
عزیز واحد ترکلانی دا شعري مجموعه په دقت او غور سره د لوستو متقاضي ده چې زه د پښتو په شعري سرمایه کې یوه ګټوره اضافه ګڼم. قدرمن استاد فیض الوهاب فیض د ښاغلي عزیز واحد ترکلانی د کتاب په افق د سپینو څړیکو انتشار په حواله لیکي. دا مجموعه د یو څو غزلونو نه علاوه په نظمونو مشتمله ده. نظم کلام دی او کلام د دوو یا ګڼو انسانانو ترمنځ خبرو ته وایي. شاعرۍ ته په عربۍ کې کلام او په فارسی کې سخن وایي. زمون خوشحال بابا ورته خبرې وایي. د خبرو ملک میں پتہ په سمند کړه. مشهور انګریزي نقاد ټي ایس ایلیټ په کلام یعنې شاعرۍ کې 3 اوازونه په ګوته کړي دي چې شاعر به یا خود کلامی کوي یا به یو فرد سره هم کلام وي او یا بیا به اجتماع ته مخاطب وي. زه په دغه اوازونو کې د یو بل اواز اضافه کول ضروری بولم او دغه اواز د فطرت سره هم کلامی کول. د عزیز واحد په شاعرۍ کې دغه څلورم اواز ډیر جوت دی. دا مجموعه په پښتو شاعرۍ کې د ځانګړې اضافې سبب دی. ګران ملګري حیران خټک په خپل لیک کوم چې د کتاب په شا مخ چاپ دی کې وایي هغه غزل هم لیکي او ښه غزل لیکي خو شاعرانه جوهر یې په نظم کې ښکاره کیږي. اکثر نظمونه یې د مثنوي په انداز کې دي چې پکې د جدت پیدا کولو کوشش هم کړی دی. هر نظم یې د فطرت د انځورګرۍ نه شروع کیږي، په مزه مزه وړاندې ځي، آخر کې ناڅاپه په نظریاتي ټچ ورکولو حاصل کلام سرته رسي. ګرانو ملګریو، اوس موږ د دې کتاب نه د نمونې په طور یو غزل او یو نظم ستاسو وړاندې ږدو چې تاسو په خپله د عزیز واحد ترکلانی صاحب دغه شاعرانه استکاري محسوس کړئ. غزل څه په دې ډول دی: صبر زغم چې څوک لري هغه کامیاب دی. صبر زغم چې څوک لري هغه کامیاب دی. د مرام د لارې خنډ ګوره شتاب دی. نالیدلې رب لیدلې راته ښکاري، ما لوستلې د فطرت صفا کتاب دی. د بشر زړه خو په شان د کعبې دی، د کعبې آبادول کار ثواب دی. چې په زړه د سا سر د مانځه نه وي، څکه جوړ دی په اوچولي کې محراب دی. زما ښکلی ما غریب ته کله ګوري، زما ښکلی خو نواب عالی جناب دی. د هجران د پشکال وریځې وریږي، د بشرې په میدانونو مې سیلاب دی. رب دې خیر کړي چېرته هغه مرض نه وي، داسې خوږ خوږ مې سینه کې اضطراب دی. عزیز کله په محنت کې پاتې نه دی، عزیز هسې په قسمت خانه خراب دی. او اوس یې دا نظم هم را سره واورئ. د نظم عنوان دی پښتانه. په نړۍ کې به درانه وي، پښتانه به پښتانه وي. بدحالۍ ته یې چې ګورم، اور مې بل په لړمانه وي. ژوند یې ګوره په دې حال کې، په خپل ځان باندې تاوان دی. څوک د سپي د سر شهید دی، څوک د پولې نه قربان دی. جهالت او سادهتوب یې
خلکو ډیر زیات استعمال کړو. چا د دین په نوم ټوټې کړ، چا د قام په نوم حلال کړ. د دښمن دغه ارزو ده پړنده طالبګرۍ کې چې ورکړي په اسانه په چونګل د لیبرلۍ کې. په سازش د غلیمانو امن لاړه، قرار لاړه، د پراخه ګلدرونه د بلبلو چغار لاړه. حجره ورانه ګودر وران شو، په پټیو کې ټپې نشته. یاران لاړل هدیرو ته، د اخترو مزې نشته. د اغیارو په یرغل کې وینې وینې بدن دی. هر څوکه یې لتاړه، هر دمن یې لغړن دی. دوی لري داسې خویونه، نور قامونه ترې خالی دي. له چتراله تر بولانه ټول د سیل مې توریالي دي. د غیرت په جامه پټ دي، پت پالي یې خاصیت دی. د کمزوري سره مرسته دا یې څه ښکلی عادت دی. په خصلت کې میداني دي، ویره نه کوي زړور دی. ذهانت یې هم رسا دی، مټور دی، سرور دی. دین ایمان یې لکه وینه په رګونو کې ځغلیږي. قامولي هم ورته ګرانه، له وطنه قربانیږي. که د دوی دا صفتونه تربیه شي په سم لوري، دا بد حال به یې خوشحال شي. ټول جهان به ورته ګوري. قیادت ورله پکار دی، د دانا مومن رهبر ښه، چې په کار د کامولۍ کې د هر څه نه وي خبر ښه. که له خوبه را بیدار شي، که په علم ښه سینګار شي، که حکمت یې ذوالفقار شي، که محنت یې افتخار شي، که جذبه یې میانه رو شي، ولوله یې میانه رو شي، که غصه یې شي قابو کې فیصله یې میانه رو شي، که سینه یې شي پراخه، که یې ذهن ملت پال شي، که د هر مظلوم آواز شي، که د عدل روڼ مثال شي، که ترمنځ یې سمون شي، که په یو تار یې تړون شي، که د ځان ځنې بیرون شي، که د حق په لار یې یون شي. زه عزیز په کلکه وایم، ټول جهان به د پښتون شي. ډیره مهرباني.